معززو مونږ اهل سنت والجماعت علماء او عوام هیڅکله دا نظریه و عقیده نه ساتو چې رسول الله مبارک د باری تعالی سره په یو وصف کې یا یو صفت کې شریک دی او داسې نظریه هم د عیسایانو غوندې نه ساتو چې دا الله دی یا ابن الله دی د الله زوی دی کلا وحش لله الحمد د نن څوارلس نیم سوه کاله قبل زمونږ ستاسو براعت باندې چې د شرک نه مونږ به بریو سید الکائنات صادق او مصدوق پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک رب ذوالجلال باندې قسم خوري چې والله ما اخاف علیکم ان تشرکوا من بعدی رواه البخاری زما دی قسم په ذوالجلالی ستاسو بارک ما سره دا خوف او اندیشه نشته چې زمانه بعد به تاسو شرک وکئ یعنی سید الکائنات د ما بعد امت بارکی د شرک په براعت قسم په ذوالجلال خوري شرک بنه کوي او د دې بارکی یاره وا چې دی په دنیا کې رغبت او میلان ولري او خطا وشي د دنیا مینه به خطا کوي مون عوام ته نه وایو چې تاسو رسول الله مبارک ته د رب کریم صفات ورکړي یا د رب کریم چې کوم رتبه او منزله د هغې ته ورسوئ یا ورته الله ووایئ یا د وجوب قایل شئ څنګه چې ذات الباری واجب الوجود دی د وجوب عقیده ورته وساتئ کلا وحش بلکې مونږ هغه فیصله کوو کوم فیصله چې حضرت عبدالرحمن بابا کړې ده خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی خدای یې مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نور یې کل واړه صفات دي په رښتیا رسول الله مبارک د مشکات شریف حدیث دی عبد مامور و د رب کریم عبد دی باری تعالی قرآن کریم کی ځای په ځای چې د مبارک صفت بیانوي مقام د عبدیت ورته ثابتوي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام د معراج عظیم واقعه چې د مبارک معجزه ده رب ذوالجلال چې هغه بیانوي او د دې صفت ذکر کوي په عبدیت ذکر کوي سبحان الذي اسرى بعبده عبد الله دی ورسره حبیب الله دی خدای مګنه بېشکه چې بنده دی نور یې کل واړه صفات دي په رښتیا وایو د الله بندو او د ده په تعظیم باندې مونږ او تاسو مامور یو وتعزروه وتوقروه مونږ اهل سنت والجماعت د مبارک ته او د نورو انبیا علیهم السلام ورونو مبارکانو ته د عظمت عقیده ساتو او خپل عوام او مقتدیان او شاګردان او مریدانو ته دا وایو چې دې مبارکانو ته به د عظمت عقیده ساتئ ځان غوندې به نه ګڼئ داسې به نه وي چې دومره تعظیم به کوو څومره چې د مشر ورور کوو مونږ وایو داسې بېدبیانې مه کوئ د نبی کریم علیه الصلاة والسلام په تعظیم مونږ رب ذوالجلال مامور ګرځولی معززو